السلام علیکم ملګرو. افغانستان او پاکستان کرکټ مینوال لپاره سره مهم معلومات شریکوم. پاکستان کرکټ ټیم چې کوم کارنامه کړې ده هغه هم د سره شریکوم. انډر 19 کرکټ ټیم چې کوم دی هغه په ورلد کپ کې کوم ځای ته وتلی دی او د هغې علاوه د افغانستان او د سریلانکا چې کوم ټیسټ میچ وشو دغه میچ مکمل سکور کارډ سره شریکوم او د افغانستان په کومو غلطیانو باندې او د کومو غلطیانو د وجې نه افغانستان ټیم دغه میچ وبیلو هغه غلطیانې تاسو سره شریکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، مکمل معلومات خبر شئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پاکستان انډر 19 ټیم په ورلد کپ کې یو بهترینه کارنامه کړې ده. د بنگلاديش سره میچ یو ډېر کم سکور باندې پاکستان ټیم ووټ شوی په 155 سکور باندې پاکستان ټول ټیم ووټ شوی او پاکستان انډر 19 پاکستان د 19 کلونو ټیم چې کم دی او بنگلاديش ټیم په 150 سکور باندې ووټ کړی دی. نو پاکستان انډر 19 ټیم چې کم دی 19 کلونو ټیم چې کم دی دغه میچ په 50 سکور سره وګټو او سیمی فائنل ته لاره پیدا کړله. نو د پاکستان انډر 19 ټیم سیمی فائنل ته وته ټول پاکستان کرکټ فینس ته ډېر مبارک یو. پاکستان چې کم سیمی فائنل دی هغه په 8 فروری باندې د استرالیا سره دی. د استرالیا سره به سیمی فائنل میچ تر سره کوي چې استرالیا نه میچ وګټي نو فائنل ته به وځي. نو فائنل کې چې بیا کوم دوه مخامخ شو هغه به تاسو سره شریکوم چې چا سره فائنل راغی. نو د پاکستان ډېر بهترینه کارنامه کړې او بهترین پرفارمنس شو کړی په دغه میچ کې. پاکستان بالرانو یو بهترین او په زړه پورې بالینګ تر سره کړی. خو راځو افغانستان او سریلانکا ټیسټ میچ طرف ته چې افغانستان په اولنی انینګز کې چې څنګه بیکاره کارکردګي وکړه په دویم انینګز کې چې څومره ښه سټارټ ابراهیم ځدران، نور علي ځدران او رحمت شاه افغانستان ټیم له واغستو چې 200 سکور باندې تقریبا یو لوبغاړی ووټ شوی. نو هغې نه علاوه رحمت شاه اوټ شو، مطلب 150 سکور یې وکړل. ابراهیم ځدران اوټ شو، 114 سکور یې وکړل. خو که وروسته بشمیانو ته موږ راشو، ناصر جمال شو، حشمت الله شاهدي شو، اکرام علي خیل شو، دی پکې پرفارم نه دی کړی. همدغه وجه ده چې دې لکانو 50 سکور هم کړی. نو افغانستان به کم از کم 100 سکور کړی وی او سریلانکا ته به کم از کم یو 200 هدف ورکړی وی. نو افغانستان په ټول ټیم په 296 سکور باندې اوټ شو. رحمت شاه پکې ښه پرفارم کړی، ابراهیم ځدران پکې ښه پرفارم کړی، نور علي ځدران پکې ښه پرفارم کړی، ناصر جمال، حشمت الله شاهدي او اکرام علي خیل پکې پرفارم نه دی کړی. همدغه وجه چې افغانستان ټیم په کم سکور باندې اوټ شو. نو سریلانکا ته ټوټل ټارګټ شو 50 سکور او هغه په 10 وکټو باندې دغه میچ وکړو. یو وکټ هم دغه نه ووټ شوی. سریلانکا ټیم دغه سکور پوره. افغانستان چې څومره تعریف وکړو، څومره موږ صفت وکړو، خاص کر د ابراهیم ځدران، خاص کر د افغانستان د بالرانو، خاص کر رحمت شاه، خاص کر نور علي ځدران، نو هغه به کم وایي چې افغانستان 8 میچونه کړي، 9 میچونه کړي دي او سریلانکا 313 میچونه کړي دي. دا اوس هم خلک چې افغانستان د سریلانکا سره ډېر بهترین فایټ او بهترین مقابله وکړه او په 4 ورځو کې په 4 ورځ باندې دغه ټیسټ میچ ختم شو. وایي چې افغانستان یو ډېر کمزوري ټیم دی ټیسټ په حساب باندې، سریلانکا ډېر غټ ټیم دی. نو سریلانکا کولی شو چې افغانستان سره دغه ټیسټ میچ په 2 ورځ ختم کړی. خو افغانستان چې په 2 ورځ باندې په 3 ورځ باندې کم بیټینګ وکړو، کوم ښایسته سټارټ یې واغستو ابراهیم ځدران او نور علي ځدران. نو د هغې د ښه سټارټ په وجه باندې دغه میچ 4 ورځ ته لاړو او هار جیت پکې شته دی، ګټل بیل پکې شته دی. افغانستان ډېر بهترین پرفارم شو کو. نو دغه د افغانستان او د پاکستان کرکټ مینوال ته مهم معلومات چې تاسو سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. که تاسو هم د افغانستان په دغه ښه پرفارم باندې خوشحاله شوي وئ، د پاکستان انډر 19 ټیم سیمی فائنل ته وتلی، د استرالیا سره سیمی فائنل میچ دی په 8 فروری باندې، په دې باندې خوشحاله شوي نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د الله په امان.